د طالبانو او روسیې یو لاس کېدل د امریکا فشارونو نتیجه ورنکړه. طالبانو بیا د امریکا مخالفت وکړ. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې امریکا غواړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکي ترڅو د هغه په مرسته پخوانیو غله او خاین چارواکي او سیاسي ټیکهداران پر ملت وتپي. خو ښکاري چې طالبان ورته سر نه ټیټوي. متقي یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي د ټاکلو مخالفت وکړ. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي د روسیې له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. متقي او کابلوف پرون په کابل کې سره لیدلي. د متقي په حواله د طالبانو بهرنی چارو وزارت په بیان کې راغلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه به له کافي وضاحت وروسته خپل دریځ څرګند کړي. ملګري ملتونه د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي په لیږلو غور کوي چې وکولای شي له طالب چارواکو سره د نړۍ په غوښتنو مخامخ خبرې وکړي او د یوه همغږي رول ولوبوي. د روسیې د ځانګړي استازي سمیر کابلوف په حواله راغلي چې د افغانستان په اړه هر ډول ناسته کې باید د طالب چارواکو هوکړه واخیستل شي. سمیر کابلوف ویلي چې روسیه او افغانستان باید د داعش ډلې د ځپلو په برخه کې هم سره ګډه همکاري وکړي. په خبرپاڼه کې د سمیر کابلوف له قوله زیاته شوې ده چې روسیې پانګوال په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې لیوالتیا لري. عام افغانان هم بیا د طالبانو د دریځ ستاینه کوي او وایي چې حکومت کې د پخوانیو جنګ سالارانو دننه کول هیواد او ملت سره خیانت دی، نو طالبان نه باید ازمایل شوي څهرې وازمایي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.